زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. 15 کارونه 30 کلنۍ ته له رسیدو څخه مخکې وکړئ. پوهیږئ 20 کلني د خوند عمر دی. په دې عمر کې انسان له ډیرو مسؤلیتونو بېغمه، ذهن یې تازه او له مستۍ ډک وي. که څه هم په افغانستان کې جګړې، ناسمو حکومتي کړنو د نورو نسلونو په مقایسه زموږ هغه نسل تر بل هر چا ډیر ځپلی چې د ژوند په شلیزه کې دی. خو بیا هم ځینې کارونه شته چې که د شتو چاپیریالي ستونزو سربیره یې ترسره کړئ، د 30 کلنۍ عمر به مو ښه وي. د پیسو سپما یا ساتل زده کړئ. که 2 روپۍ لرئ، په دې فکر وکړئ چې یوه څنګه سختې ورځې ته ساتلی شئ. دا اسانه کار نه دی، په ځانګړې توګه په تنګلاسۍ کې. خو که ډېرې کمې پیسې هم سپما کړې شئ، یو مهال به ماته دعا کوئ چې دا چل مې درښولی و. د خپل صحت او تنې خیال وساتئ. صحي خواړه وخورئ، ورزش وکړئ، څو مو وزن زیات او یا ډیر کم نشي. ځکه روغتیایي پوهان وایي 20 کلنۍ کې وزن ستاسو راتلونکی وزن ټاکي. وروسته د وجود میتابولیزم ورو کیږي او تنه یا باډي ډیر غوره بدلونونه نشي راوړلی. دغه رنګه 20 کلني هغه موده ده چې سړی پکې په سیګرټو، نسوارو او تر دې هم خطرناک چرسو او الکولو زر روږدي کیدی شي. نو په دې عمر کې هڅه وکړئ چې پر دې زورونکو شیانو روږدي نشئ، او که شروع کړي مو وي همدا نن یې پرېږدئ، که نه له 30 کلنۍ اخوا یې پرېښودل اسانه کار نه دی. همدا عمر دی چې باید په دې کې د خپلو ویښتو او غاښونو ځانګړې پاملرنه هم وکړئ. که 20 کلنۍ کې مو د غاښونو او ویښتو دواړو سمه پاملرنه ونه کړه، نو تر 30 کلنۍ اخوا دا دواړه ناځواني کوي او تویېږي. که رښتیا ووایم بې ویښتو کوپړی او بې غاښونو خوله 30 کلنۍ کې هیڅ ښه نه ښکاري. د ژوند ښه ملګری یا ملګري ومومئ. ضرور نه ده چې یو داسې ملګری یا ملګري ومومئ چې خوله یا سترګو یې ستاسې په زړه منګولې لګولي او پرې لیونی مینې. دا خبره احساساتو پورې تړلې ده، او احساسات همیشنی شی نه دی. لکه موسم بدلیدای شي. مینه مو باید د شریکو معیارونو پر بنسټ وي، نه د مستۍ او ظاهري بڼو پر بنسټ. ښه دا ده چې که د ژوند ملګری پیدا کوئ، او که همداسې د لارې ملګری پر معیارونو یې وسنجوئ او پر دې غور وکړئ چې د ژوند او راتلونکي لپاره ستاسو او ستاسې د ملګري یا ملګري لرلید او معیارونه څومره سره نږدې دي. احساسات سړیږي او یا له منځه ځي. خو که مو د ملګري سره معیارونه او لرلید نږدې او یا شریک وي، تل به سره نږدې او مین وئ. بهر سفر وکړئ. دې کې شک نشته چې د هغو ځوانانو لپاره چې افغانستان کې دي بهر سفر اسانه کار نه دی. خو که لوړ خیالونه وپالئ، ناممکن هم نه دی. کولی شئ د زده کړو په بورسونو او نورو قانوني لارو کې د نړۍ ډیرو لرو هیوادونو ته که نه وي، هندوستان، ترکیې، روسي او نږدې هیوادونو ته ولاړ شئ. په قاچاقي لارو تلل مو راتلونکی ګواښي. دا عمر د دې دی چې بهر ته د سفر لپاره پر قانوني لارو فکر وکړئ، او دا ناممکنه نه ده. نورو هیوادونو ته سفر ستاسو نړۍ لید پراخوي، ذهن مو پرانیزي او د ژوند داسې اړخونه درښیي چې ژوند او نظر دواړه مو بدلولی شي. البته دا کار ځکه 20 کلنۍ کې وکړئ چې ښایي 30 کلنۍ کې مو واده کړی وي او بیا مو کورني مسؤلیتونه داسې مفتو چکرونو ته چیرته پرېږدي. خپل مسلکي راتلونکی وټاکئ. څه غواړئ چې درنه جوړ شي؟ بزګر، ډاکټر، ښوونکی، ادیب، ژورنالیست او که انجینر. 20 کلني د دې چارې د بشپړېدو وخت دی. هره رشته چې مو خوښه وي هم ستاسو هم د ټولنې د خدمت لپاره غوره ده. البته شرط دا دی چې پکې مخکښ اوسئ. که 20 کلنۍ کې مسلکي زده کړې ونه کړئ، داسې وګڼئ چې 30 کلنۍ کې نشئ کولی او یا به درته ډېرې سختې تمامې شي. نو هیله ده چې د خوشحاله او پرسکونه ژوند لپاره دا لارښوونې او دا کړنې د خپل عمر له 30 کلنۍ څخه وړاندې ترسره کړئ. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله پامان.